سورة المعارج د مکی سورت ته او پدې کې سلويخ آیتونه. پدې سورت کې الله سبحانه وتعالى وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. سورة المعارج موضوع د دې سورت د هغه عذاب نه انسانان له یره ورکول کوم چې واقع کیدونکې او د هغې په واقع کېدو کې شک نشته، د هغې نه یره ورکول بندګانو ته. بیا په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی یو څو اسباب هم بیان کړي چې د هغې دلاسه انسان ته دغه عذاب میلاوي کوم چې راتلونکی دی. او هم په دې صورت کې بیا الله سبحانه وتعالی د دغه عذاب نه د بچ کېدو اسباب هم ښولي. که د دې عذاب نه بچ کېده غواړي نو په دې باندې عمل وکړه. نو بیا په آخره کې الله د کافرانو به دا خبره نقل کړې دی چې هغه وایي چې موږ به بې عمله جنت ته لاړ شو ځکه چې موږ زورور یو ډېر یو. نو الله د هغوی په خبره باندې رد کړی دی چې نه، دا جنت چې دی نو د دې لپاره به سبب لټوي، عمل به کوې. نو ډېر اوچت صورت دی چې انسان پکې سوچ وکړي. نو تیزی به کې رب العالمین ورکړی دی خبرې ته چې د الله د عذاب نه ځان بچ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع غختو یو غختون کې عذاب واقع کېدونکی غختو یو غختون کې عذاب واقع کېدونکی د دې عذاب غختنه وکړه. د مشرکینو دا طریقه وه. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په ډېرو ځایونو کې دا خبره کړې چې د مشرکینو به دا وي ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، او دوی وایي چې کله به دغه عذاب کله به راځي، دغه احوال کوم چې تاسو وایئ ای پیغمبره که ته رښتینی یې راځي شي کله به راځي. یو قسمه ټوغې به یې کولې. او الله قرآن کې بل ځای کې وایي ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. اے پیغمبر وی دوی تادی کوي د عذاب غواړي، دومره ظالمانو. او د عذاب به دې لپاره غوښتو چې ټوغې به یې کولې، په دې یقین نه و. مړه ویله ته څه خبرې کوې ځکه رښتیا یو راځي شي عذاب. نو الله وایي چې ولن یخلف الله وعده، والله د خپلې وعدې خلاف نه کوي، نو د عذاب به راځي. د مکې مشرکینو دا خبرم کړی وه ان کان هذا هو الحق من عندك، اے لکه د پیغمبر په حق فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. نو د اسمان نه د کاڼو باران راووروه او یا سخت عذاب موږ له راکړه. او دې قمقلتیا ته یې وګوره. په کار خو دا و چې داسې ویلی چې یا لکه د پیغمبر په حق او د قرآن په حق نو موږ له هدایت راکړې، وینا که دا په حق نو په موږ باندې د کاڼو باران راووروه او په موږ باندې عذاب راوله. نو دې ځای کې الله سبحانه وتعالی وایي چې یو غوښتونکي وغوښتو هغه عذاب چې هغه واقع دی، یعنی واقع کېدونکی دی، په هغې کې شک نشته. او هر راتلونکی شی را روان دی او هر راتلونکی شی را نږدې کېږي. موږ روان یو مخې ته، نو د قیامت موږ ته را نږدې کېږي او دنیا را نشاته پاتې کېږي. لقمان حکیم خپل بچی ته نصیحتونه ډېر زیات کړي
یو نصیحت به کوته دا کړی بچی ته چې کله نه پیدا شوی نو د دنیا نه روان شوی آخرت ته مخه ده نو کوم طرف ته چې روانې نه د سنه چې د غې د پر هغه خراب کې او هغه طرف غوړه کې د کم نه چې ته روانې ډېره جوړه خبره ده یو طرف ته مخه ده او یو طرف موږ شاته پرې خو ده نو انسان وسره لګيږي هغه طرف ته سوچ کې کم چې شاته پاتې شي او کم چې راتلونکي دی هغه نه بیغمه سو خمقل انسان دی نو هر روان شي سره را روان دی او کم طرف ته چې موږ مخه ده هغه ته موږ نږدې کیږو ستا چې څومره ژوند کمیږي ته قیامت ته نږدې کیږي ستا سفر روان دی چا ډېر سفر کړی چا لږ کړی د چا سفر په دې نږدې ورځو کې به ختم شي وبرسي آخرت ته قبر دی قبر سخت دی بلاینه بر قیامت او چاته له سفر پاتې الله سبحانه وتعالى موږ له مرګ په دې وخت کې راوړي چې الله زموږ راځي للكافرين ليس له دافع کافران لرا نشته دی لرا دفع کونکي الله دې دې عذاب ته پوښتنه کوي چې هغه واقع کیدونکي د کافرانو سره څوک مرګري نشته چې عذاب ته به لري او یو روایت کې دي چې راځي امام حاکم امام نصیر او عبد الله بن عباس نو روایت ته چې د تپوس یو سائل کړه یو کس کړه دغه نوم نضر ابن حارث ناغه چې کله ووري چې رسول سم وی چې تاسو باندې عذاب راشي ټوغي وکړي به وی د عذاب بکره راځي کله حق یرادش نو الله سبحانه وتعالى د آیتونه نازل کړ من الله ذی المعارج د طرف د الله نه چې خاوند او چتو مرتبه ده عذاب بل څه طرف راځي الله طرف نه چې خاوند او چتو مرتبه ده ذی المعارج کې کته هر ترجمه دي چې صحیح دي چې علما سو کوئی چې د الله طرف نه چې خاوند د اسمانونو دي وی معارج نو اسمانونه نو د اسمان کسو کوئی چې اسمان نو دام صحیح ده سو کوئی چې د طرف د الله نه چې خاوند د نعمتونو او د احساناتو دی نه دام صحیح ده سو کوئی چې د طرف د الله نه چې خاوند د اوچتو مرتبو دی چې کوم ولکه هغه صحیح ده ټول یو بل ته نږدې نو الله سبحانه وتعالى د اوچتو مرتبو خاوند دی الله سبحانه وتعالى د اسمانونو خاوند دی او الله سبحانه وتعالى د نعمتونو چې کوم په موږ باندې کړی دي دام دغه طرف نه تعرج الملائكة والروح إليه ورخيج ملائكة وروح غتا في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاغورز کی چی انداز داغی 50,000 کال دا ورخیج ملائک او روح روح نمراد جبریل علیہ السلام دی او دې څه بعض یې کې الله سبحانه وتعالى د ملائک ذکر کوي روح ته جدا ذکر کوي جبرئیل علیہ السلام دلیل دی چې جبرئیل علیہ السلام پر ملائکه کې ډېر اوچت ملائک دي ناغه ځکه جدا ذکر کوي مشر دی تعرج الملائکه والروح او الله سبحانه وتعالى جبرئیل علیہ السلام ته روح ویل نزل به الروح الامین القرآن چلا نزل کړي اسمان نه روح او روح نو مراد دی چې جبرئیل علیہ السلام دی نو ورخیج ملائکه او روح الله سبحانه وتعالى في يوم باغ ورځ کې کان مقدار 50,000 سنه چې اندازه دغه 50,000 کاله علما دي چې دوه خبرې ذکر کوي اولنی وې د دې مطلب دا دی چې د ملائک او روح یعنی جبرئیل علیہ السلام کله چې د زمکې نه بر اسمانونو ته خېږي دی وم اسمان ته نو دغه اندازه او خو زر رسی خو زمونږ د ورځو یا زمونږ د اندازې مطابق یا زمونږ د وخت د اندازې مطابق دوی په 50,000 کاله کې بر رسی کمنګه خطه غزي ته څومره وخت لګیږي 50,000 کاله د دې زمکې نه د بر وم اسمانه پورې 50,000 کاله فاصله خدای الله سبحانه وتعالى غوډه سانه کړو طاقت ورکړنه غو زر زیرازي یو دا مطلب دی دوی مطلب دا دا صحیح راجح خبره ده کړه چې دینه مراد د قیامت ورځ ده یعنی مطلب دا چې دغه واقع کیدونکو عذاب به کله واقع کیږي په دې ورځ کې به واقع کیږي د کومه اندازې چې 50,000 کاله دی مطلب دی نو په دغه ورځ به د ملائک او د جبرئیل علیہ السلام په الله به خېږي کوزيږي فیصله ورځ به کېږي فیصله به کېږي په دغه ورځ باندې نو ګور دې کې سوچو کې مسلمانانه 50,000 کاله ورځ ده 50,000 په دې کې زمو استاد نمبر مرزي او موږ ټول رب العالمین ته بدغه زمکه راجم شي او هغه ته ولاړ
ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چې هغه یو کس ته نصیحت کو د زکات مبارک نه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې زکات ورکوي او کسو کې نور کې نغلب الله سزا ورکوي فی یوم کان مقداره 50,000 سنه هغه ورځ کې چې دا ورځ اندازې چې 50,000 کال د امام احمد امام ابو داود امام نسائی دا روایت راوړي په یو حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کم سړی زکات نور کې الله بل عذاب ورکوي حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنه مما تعدون الله بولا عذاب ورکه پاغه ورځ چې الله سبحانه تعالی په فیصله کې د بندگانو په مینس کې نو دغه اندازه 50,000 کال مما تعدون ستاسو د اندازې مطابق یعنی موږ چې اوس کینو شمارول شروع کو 50,000 کال چې تیریږي دومره به دغه ورځ دغه لپاره تیارې پکار دي دغه ورځ لپاره او هغه ورځ چې نه عجیب حالات دي چې هغه الله سبحانه تعالی موږ ته باز را نقل کوي په دې سورت کې فاصبر صبرا جميلا نو صبر کوا په صبر خسته سره الله خپل پیغمبر ته صبر کوا مشرکین قسمه خبرې کوي نو کله به عذابونه غواړي کله به عذابونه پورې خاندي کله به تا پورې خاندي کله به تا سره جنگ جګړې کوي خو ته صبر کوي در داعی لپاره یو منهج دی او درس دی چې کله ته قرآن او حدیث دعوت ورکې او حق بیانې بغیر د صبر نستا کار نه چلی بغیر د صبر نستا کار نه چلی لازم به صبر کې ست دشمنان بډیر سبحان الله د الله طریقه دي چې څوک د پیغمبر د دین بیانې هغه به خلک قسمه قسم خبري جوړي او چلونه جوړي دغه په خلاف باندې نو باقي کې بس صبر کې او صبر فاصبر صبرا جميلا خسته صبر وکې په هر ځای کې به صبر کې رسول الله سم تو ګره دغه ټول ژوند د صبر نه ډک اول ګره چې پیدا شو پلاری نو به دغه نه بعد مور ته وړو کوي کې لاړ نو بیا د نکسرو نکتی لاړ نو بیا تر سره نو ترتی لاړ بیا قسمه قسم حالات د قریش طرف نه هغه باندې رالو ټول حالات کې هغه صبر کو چې ګورنو بیبي تلاله خدیجه رضی الله عنها چې هغه د رسول سره په هغه وخت کې ولاړو چې هغه سره څوک نو او بیا دې شرازه مکی ولا چې کله راغونه تنگ شو لړ طائف ته نو په طائف کې رسول سم ته څنګه رد عمل ملاوي شو چې هغه وکړو باندې وښته رسول صبر وکړو واپس راغی به هجرت وکړي هجرت په لار باندې سخت به صبر وکړو به مدینه ته راغی نو به جهادونه او جنگونه به کې صبر وکړو ټول ژوند د سن ډک دی صبر نه ډک دی انهم يرونه بعيدا يقينا دويني دلرا لري د امکان یره دا خو د منلو خبر نه چې قیامت بر یو ډیر لري خبره ده نه مني لکه دې څنګه دا مطلب دا نه چې لکه قیامت بر راځي خو لري دی دا مطلب نه لري دی مطلب یعنی د سره راځي نه تسوي خبرې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی والله سوي مخکي ونراه قريبا اوینو منگا دا قیامت نزدے یا اینو منگا دا نزدے منگ دا غورت چیزنو دا نزدے کاری دا مسلمان شان دا غورت نزدے کاری زکی چی اغا دا عقیده دا چی هر راتون که شیر روان دا و قیامت چی دا غر روان دا و هر راتون که شیر نزدے ذکر اللہ سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفت ذکر کړي د کافرانو خبره قران کې بل ذکر کړي یستعجل بها الذين لا يؤمنون بها څوک چې ایمان نه لري په آخرت باندې الله وی تایید کوي دوی جرایش د تایید په دې کې چې خبر دي نه منینه ایمان بنشتینه دوی چې راځي ځه والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الله کوم چې مؤمنان دي نو د قیامت نړۍ لري ولې یریږي يعلمون انها الحق زګي د پته جراتون کې جراتون کې به دیری ټول په دغه ورځ به حساب کتاب کې بده زما به سهل دا سوچ دی مؤمن خدای به کوم ورځي يوم تكون السماء كالمهل اغور چې شی اسمان پشان د تانبي ویلی شوی اسمان بروبي د تانبي چې څنګه ویلی شروبي ته هم د اسمان روبي دې خبرې ته اشاره چې نه په ډیرو سوراتونو کې اشاره کې سورۃ الرحمن موږ سره تیر شو چې دا بروبي او رنگ به څنګه د سور ګلاب پشان یا دا هغه سرمنی پشان چې هغه رنگ کړی شوی دې د اسمان روبي
وتكون الجبال كالعهن او شب غرنا پشان د وړی پشان د مالوچو او د وړی د غرونه بوالوزي او دې قسم آیتونه موږ سره مخکې ډیر راغلي نه کوم آیتونه چې موږ سره مخکې راغلي موږ به تفصیل کړو بیا به ډیر تفصیل نکو ولا يسأل حميم حميما او تپوس بنشي کوله یو دوست د بل دوست نه تپوسونه باندې کې باورز باندې چې زموږ دوستانیو خاطر څنګه عمل کړی چرته بزي وری ولاړې څنګه ولاړې د قسمه تپوسونه په آخرت کې الله وی دانشتي دغه وجه سره الله سبحانه وتعالى په قران کې ذکر کړی دی چې په هغه ورځ باندې به هر انسان د خپل زوینه تختی د خپل خزینه به تختی د خپل مرګري نه به تختی وری لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الله په ورځ باندې هر سړی په خپل کار کې مصروف وي نه سره سوچ نه چې زما مرګره مشتي الله په قران کې بل ذکر ویلي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه نجي سره د مور پر نه تختی د خزي او د بچو نه تختی دی د مرګري سره سودري مرګري سره نه سودري ځکه موږ دې کتاب سره نصيحت کوو ک دې شي بيدینه ملګری او انسان بيدینه تر اړې نو هغه خبر باندې دوکه کیږي او دې درګر په آخرت کې څه فائدہ نشي درکوله مرګرو له فائدہ نشي ورکوله ولا يسأل حميم حميما الله به مخکې سوی يبصرونهم يوم التبخو کیږي دوی یو سره به چې تاسو په دینه کې دی یو بل نزدیک چې یو بل بنین الله وینا یو بل بینه یو بل بخب پیجنې باقاعده چې او دا زمونږه پلانې مرګره ده خو یو بل پیجنې خو بیا به یو بل ته پوښتنه نه چې کوم مصروف به هر انسان سره خپل سوچ چې پیغمبرانو سره خپل سوچي نه زموږ سره خپل سوچي وي هیڅ پیغمبرانو او چې د استیاني هغه به دغه ورځ دی غموړي چې زموږ سره وګوري سکی يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وخيب مجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه چې قربان کی د عذاب د دغه ورځې نه زامن خپل د بدرمانی او د بخوخی چې زامن می قربان کړه زامن در لړ شي خو چې د عذاب نه بچ شوه دیږه کسان ته نصيحت کو چې کوم کسان د زامن او د بچو در سره رب العالمین تیر شوی او دغه د پر کور جوړو موسمه کې اخلم او پټي اخلم او دا اخلم او دغه اخلم بلکې د نوسو د کړوسو سوچ بګی کوي او دا سوچ نه چې د غریب بسهالي د خپل ځان سوچ سره نه چې په آخرت کې زما سره سکی په قبر کې زما سره سکی مخې ته مثالي ګریو کنه دې زامن او بچو لپاره موږ دا نه چې زامن او بچو لپاره سمکو او لپاره سوکه خو دومره به مور چې رب العالمین د نه یریش والله لازم خپل سترګو دي ډیر زیات دا نه چې لګ دي چې د بچو د لاسه د غوین رب العالمین رسول صلی الله علیه وسلم دا دین د تیرشي صدق سوچ ته چې بچو په زمان سکی او د قیامت پر ورځ به دغه بچي هم دغه زامن د سړی به وي چې ارمان چې د قرباني دین ما به قربان کړی وي دوی د جهنم ته لاړ شي خو چې چرته تللی وي زه جنت ته لاړ شم مخې ته الله سوی صرف دا نه چې د بچي قرباني وصاحبتي واخي او خزه ورور خپل دې تم تیار دی چې خزه قربان کی او دې تم تیار دی چې ورور قربان کی او نن سبا بعضو کسان دی حالات تو ګوره دی خزي لپاره غریب چې دی نو د دیني پرې خو دی د ورور لپاره پرې خو دی او څه کې ورور ولید نه نو باقي کې چې الله سبحانه وتعالى دین پرې خو دی به د ارمان کې چې د ورور قربانو ما د خزم قربانو خو نه قرباني وفصيلته التي تؤوي او قبيله خپل هغه چې زه ور کیدته ټول قبيله قرباني ګره ټول قبيله قربانه ولواړي خو نه قرباني دي چې موږ هغه کسانو ته نصيحت کوو کوم چې کله حق ورسي قران او حديث دې په عمل نه کې ولي کاکا ماما پلانې الله نه زموږ نسب دي خاندان دي علاقه ده پښتو ده ریواج دي غم خادي ده دغه د لاسه دي د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه سکی هغه پری دي د قیامت پر ورځ به هم دغه خلک قربانول غواړي د کوم د لاسه چې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه پر خو دي خدا به قبلي نه
چې په آخرت کې به یو سړی دا وایي چې ارمان چې دوی زمانه قبلېدی ما به ټوله قبیله ورکړی وی نو هغه به د دنیا کې ولې بیا دې قبیلې دومره احترام کوي او دومره په سر خېجولي چې د هغوی د لاسه قرآن او حدیث پرېږدي قرآن او حدیث دا د چا دپاره نه پرېږدي نن سره دا خبره یې ساتي نه د پلار دپاره نه د مور دپاره دا ټول اوچت انسانان دي چې دوی سره زموږ رشته وي پاتې له بیا کاکا او ماما او قبیله او پښتو او غمخادي او جبه او ملک دې له هېڅ اعتبار نشته چې کله قرآن او حدیث راورسېدو او د دې په مخ کې څوک هم په خلاف ورزۍ کې ولاړو کائنا من کان د ټکي سره سدي تفصیل نه نظم چې څوک ومي نه د هغه خبره به راوالي دیوال له به راواچي او کومه خبره به د سینې سره ولګي قرآن او حدیث خبره به سینې سره که څوک به خفه کېږي سل به یې خفه شي که څوک به داسې رقم خادي پرېږدي هېڅ خبره نه خو چې د قیامت پر ورځ به انسان دا ارمان نه کوي چې زه د قبیله قربانو خو هغه ته نه قرباني نه قبلېږي او صرف دا نه چې دې د قبیله چې نه د قربانو غواړي بلکې دا واوره ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه او هغه څوک چې په ځمکه کې دي ټول بیا خلاص کړي دغه فدیه د لره د عذاب د الله نه بلکې دا وایي چې دا ټوله ځمکه په ځمکه کې چې څوک هم دي دا ټول قربانونه ټول دې لاړ شي خو چې زه د څه نه بچ شمه د الله د عذاب نه خلاص شمه الله وایي دې به ځان خلاصول غواړي خو دا ته نه قبلېږي دا کوم ځای کې الله دا خبره کړې چې نه قبلېږي هم دې آیت کې مخکې کړې ده کله هېڅ چېرې داسې نه ده الله وایي داسې نه ده او اسانه خبره شو په دنیا کې خپله مرضي کوه په آخرت کې زه خپل رور قربانوم او په آخرت کې فدیه کې څوک ورکومه خپله ښځه او خپل بچي او خپل قام خپل نسب نو هم د دې قام او نسب د لاسه تا په دنیا کې حق نه منلو دي چې اوس ته څنګه وایي چې اوس زه قربانوم چې د عذاب نه بچ شم د اول نه سوچ پکار دی الله وایي داسې نشي کېدی انها لظا یقینا داور یو لمبه ده نزاعة للشوى ویستون کې دی داور ویستون کې دی سرمنې د اندامونو لره په اندامونو له پاسه چې کومه سرمن ده دا به داور به وباسي دومره زورور ور ده تدعو من ادبر وتولى اواز بکې هغه چاته چې شاعر اړولې ده او مخې ګرځولې دی د جهنم په خپل اواز کې هغه انسان ته چې دین ته اشاره اړولې ده او د الله د دین نه مخ ګرځولې جهنم به ورته اواز کې نو په هغه ورځ باندې بچي مور پلار مال دا هېڅ هم چې د فایده نه ورکوي الله په قرآن کې څه وایي فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون او الله وی کله چې پوکې وکړي شي په دې شپېلۍ کې قیامت راشي او جهنم او جنت ولګي فلا انساب بینهم الله وی به دوی په منځ کې نسبونه نه وي یعنی دې کو به څوک دې نه ګوري چې اوچت نسب ولا کم یو دی کمزوري کم یو دی ولا يتساءلون نه به یو بل ته تبوس کې چې ورسته سن نسب دی او څومره زور دی څنګه یو څنګه نه ته تبوسونه ونی او نن سبا د دې نسب درته ډېر خلک چې دینه لکه مثال کې یو مولوي خبره بیان کړه او د نسب نه څه دی کمزور یره وي د خبره به صحیح نه څه دلیل لته سره قرآن او حدیث نه قرآن او حدیث دلیل نشته خو دوی نسب څه دی کمزور دی دا ښکلی دلیل دی یره د پلاني ملک صاحب خبره به برابري ولې ملک صاحب سره دلیل قرآن او حدیث نه نه ملکانان دي د اصل انا ملکانان شو دوی سره به حق په نسب نه معلومیږي حق به دې معلومیږي چې قرآن او حدیث چا سره دی دلیل چا سره دی نه دا کم کسان چې نن سبا د نسبونه دومره زور ورکړي چې د دې حق پرېږدي الله وایي فلا انساب بینهم قیامت پر ورځ نسبونه نشته بل هغه کسان چې په نسب اعتماد دی دا بعض کسان چې تاسو کې ورته تاسو جی موږ د اصل نه مولیان یو او خپه کېږي موږ دلته څو مولیان میګن نه چې دغه نه کومه چې چا بې عزتي مقصد دی یو مثال ذکر کوم لکه ته ولې دینداري د پکې نشته جی موږ میګان یو د اصل نه خو شوم یا نو څه ته به دې باندې ډېر لګولې ته به داسې د ابولهب د رسول زم څه داسې نسب سره تاسو لیدلی دومره اوچت او څومره نږدې دی رسول زم ته تره دی تره او اوس په کوم ځای کې دی په جهنم کې
بلال رضی الله حبشي راغی نسب نو کمزور انسان چرته لاړ جنت ته لاړ اعتبار عمل لري اعتبار نسب لنيشتي الله دې قیامت ورځ باندې نسبونه نه او نه دې یو بل ته پوښتنه کوي نسبونه پیدا نه ورکي بلکې الله په قران کې سوي وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى الله دې قیامت ورځ چې کله په انسان باندې د ګناونو د بوج ډیر شي کنه لکه الله دې ګناونو وخی چې ګردادي کړو د عمل نامه وین نو د بوج په بدون ډیر شي چې لکه د عمله به ماتيږي سم الله وی کده په دغه ټیم کې چې وی چې راشي زما سره د بوج اوچت کوي لګ الله وی څوک چې د بوج نشي چې توله اگر کړه د خپلې ولو کان ذا قربه دغه په سړي باندې ګناونو بوج ډیر شي او زه د خوای کولای وی زوی راشي کنده ګناونو استاد لا ډیر شي ما ټول مرته سره تیر کړو ابو د بوج اوچت کی نه یو کس باندې بوج ډیر شو پلان زه خو کوله لاغت आवाज کو راشي کنه ستاسو لپاره چې ما د هر څه پرې خو نشي خپل قبيله ته आवाज کو خپل ملک والے ته आवाज کو خپل جيب ولا پښتنو ته आवाज کو ستاسو لپاره ما قران حدیث نه منل ستاسو لپاره ما د حق سره مقابله کړی دا چې ګورم پښتانه په عمل نه کوي وګوره په پاکستان کې به خلک عمل نه کوي وګوره افغانستان کې خلک نه مني راشي زمانه د بوج وجد کله وی نشي وجد ولا الله وی نشي وجد ولا لا يحمل منه شيء هیڅ شی زره برابر شیطان بل څوک نه جوړي وره ولو کان ذا قربا اگر کده د خپل نو دا خبره مې دی پوری کوله چې الله سبحانه وتعالى وی چې بدغه ورسوک چاله سپایده د نشور کوله نه دغه نه عذاب کومول شي او نه څوک د چانه قبلي چې زه د عذاب په مقابله کې د پلانې قربان کوم دی او فدیه کور کوم الله وسنه قبلي کې بلکې د ور لمبي ولله او د ور بده دی ډکو باندې چې کوم سرمند ده به مسیزي بلکې د ور بخلکو ته आवाजونه کوي هغه کسان ته کوم چې دین ته شاکړی دا د دین نه مخ ګرځولای وجمع فاوعى او مال جمع کړي دي نو په لوخي کې اچولې دي دوی ته هم جهنم आवाज کوي مال جمع کړي دي نو بس کې اچولې په لوخي کې اچولې یشوي چې شي سبدي کې سره شي سره مال په لوخي کې دي مخبل مالونه ولې نه دي چې په بینک کې چې په لوخي کې سګي قالین لاندې سګي دیوال کې سګي بالغ کې سګي چا سره دي ندی کی سحر دی بیا ول الله خبره کوي مال جمع کړي دی نو د الله حق دې نه ادا کړي دومره ظالمانو دوی چې مال جمع کړي دی نو باقي چې کوم حق د الله دی یعنی زکات ته واجب صدقه دای تم نه ور کړي نو د دې انسانانو سره څه خنه دي کړي دې کوم سره چې مال جمع کوي لوخي کې دي انسانانو سره خکې نه د باز به موږ لیدلې دي کنه کروڑپتی لکپتی وي چې تو ته چا خبرو کې پلان ډېر غریب دی ها یره د سلام بسم خپش به ته لګره ولا لوخي نه کنه چې وی لګو غریب له ورک البته زمونږ بچیم دي غریبانان ان وسیله کړه وسیله روان دي کنه دا ټول غم خو بکار دي نه نو سید هغه خو بل راضي لا راضي ودا سره موږ ته مخامخ ته غریب دی قرض بیم ده دا کونډه دی یتیم دوی سره بیا ګورو کروڑپتی لکپتی سره وي اده مالونه وروړي جمع کوي نو د الله حق په ګناه ده کوي د انسانانو سره سمند نه وایي او د باز مؤمنان الله اکبر يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه الله وی دوی بل ترجیح ورکوي په ځان باندې اگر کړي دوی د ضرورتي د مؤمنانو صفت ته واقعه ته معلومه چې رسول الله بسم المرغ رسول الله خپل کور ته یو کس ورګي ویل شل ته پوښتنه کې سشتي د خوراک او رسول الله وبدینه وبا نور سنشتي رسول الله به ویلي مرګرو ته وسوک به زموږ د ملمه بوزي دا ټول ډیر خوشالي دي چې رسول الله ملمه زموږ سره ملمه شي دا یو کس به داری کور کې ته پوښتنه کړي کور کې سړي وی رسول الله زه بوزم رسول الله صحیح بوز چې کور ته ورغه ملمه به بیٹه کې کینو د نخزي به ورغه وسشتي ملمه مې راوسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ملمه ملمستيب ولكون اقيتي سخنشتي اسم نشتی دغه په پتیله کې لګوند کې ډوډۍ پرتنه دا واړه ته جاړي نو دوی لپاره تیاروم نور څه نشتی دا غری جواب ته ګور د مؤمن جواب وی دي سکاروکا چې د ما شومنه په څه طریقه وګدا کا او دا روټي د رسول الله میل مل راو بس نو به ځای څه چلو کوم شومنه ود کړو او روټي میل مل راو یسو پاسې دا او دی دیو کې ګوتې والی چې لکه صحیح کې نه غي بند کړه نو به د میل مسره نه استي و سره نه است میل مسره لا اساسي دي شوې به خلیل وړینو میل مو چې د ما سره لګیای میل مخه په مزید سره ډوډۍ خوړه خموړ شو
نو ښځه خاوند دواړه سم خوشحاله ناست دي چې موږ د چا مېلمستیا وکړه د رسول صلی مېلمستیا وکړه د بچو سوچ غریبان دي چې ودې شي سهار له چې دی په رسول پسې ورغی غلی ناسته په مجلس کې سره وایي ځکه چې هغه ته دا مېلمستیا هم کمه ښکارېده چې دا ما څه کړي په کار خدای چې ما دا کړه دا مې کړه غریب و رسول صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله زه وی پرون چې الله تاسو ته وکړو او تاسو راکوم مېلمستیا کولو الله وخندل چې دا کسان څومره مین دي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څومره مین دي دوی په دین باندې چې دوی ته یو خبرې ضرورت ته وي شي ضرورت ته خدای پرې خو دوه مېلمه هغه مخکې کو دي ته مؤمن وي مؤمن مالونه په لوخي کې نه جمع کوي چې راوړي جمع کوي او اخر کې دې چرته لاړ شي قبر ته لاړ شي بیا الله دې انسان ډېر عجیب حال ذکر کړي ته وکړي ان الانسان خلق هلوعا یقینا انسان پیدا کړی شوی دی ډېر رسناک عمل ولې جمع کوي په لوخو کې رسناک ته الله ویل انساني رسناک به دې ته ګوره اذا مسه الشر جزوعا کله چې ورسیږي د تکلیف نو بے صبري کوونکی چې تکلیف وته ورسي به شکوي او شکایتونه د بخله باندې پراته وي بس معمولی مصیبت پر الله طرف راځي قرض را لزه خجدو سره ملاويږي څنګه خیر خیریت ته یار بس ګوټي ژوند دی بدن دی روغ دی کنه او روغ دی بچی شتي او شتي مور بلر دی شتي خدي ټول خدي خپل زمکه شتي یو شتي پامن کې او بامن کې د نعمتونو ته نخ کاری نه بس قرض در باندې 2000 ریاله دغه کار شي بیا شکوي شکایتونه هغه کوم نعمتونه چې الله ورکړي هغه په کروڑا وي هغه تیری او یو نعمت ول الله نه ورکړي هغه یادي لکه ته یو یې کده په کروڑا یادو کنه یو سړی دی بچی نه کیږي دا اوس یو نعمت ته چې الله دلته نه دی ورکړی خو نور خود دین علاوه د سره په کروڑو په زرګو نعمتونه شته کنه نو پکار دا چې دې باغ نعمتونو کې سوچي کوم چې رب العالمین ورکړي عروه ابن زبیر او واقعیت استما سوچو بیری بیان کړي چې کله به خپل باندې مرز راي نو حکیمانو ډاکټرانو ته خپل بدن پرې کو خپل دې پرې او په دغه وخت کې د چې تو دغه ډاکټرانو په ځان سره خپل زوی بولو ناغه زوی تلو اسونو سره لوبي کولې چې د اس په خپل باندې والو ناغم مړ شي او د دې په پته نشته چې د خپل ډاکټرانو سره دی او به وششه د دې دراسه چې خپل دې پرې کړه په هغه ټیم کې به نشي به نور کولې دي څنګه نن سبا دي ناغه ډاکټرانو ته وی حکیمانو وی د دې لپاره خو به نشکو نو د شراب یو ګټ کینه ناغه ته وخندل ټول مرغومه دغه ګناونه لري ساتلې نن ته ما ته وایي چې شراب وخت پرې کې دغه شه دغه د پرېکړه سخت تکلیف د لاس هغه څه شو بهوش شو او په دغه وخت کې دغه زوی مړ شو چې د ځان سره راوست چې را پاسې نو خپې جدا پرته و د لاندې چې شي وکړو خپې ته وکړو الحمدلله په دې خپې باندې چې د ما الله سبحانه وتعالى فرمانی نه کړې په دې خوشاله ناغو ته وی زوی دې مړ شي ته ځان سره راوست الحمدلله ناغو ته عجیب سره زوی دې مړ شو خپل دې پرېکړه شو بیا چې ته شکرونه وباسه هغه شکر وسنګ نه وباسه یو خبر نه لاړ کنه یو خپل ولاسونه خو سم شتي یو زوی نه لړګ نور خوشتي کنه باقي خپل کور کې دي نو سره ول دې یو زوی او دې یو خپل لاسه زاغه نعمتونه یې کوم چې رب العالمین مال راکړي سورو چت سوچ دا وي او مونږ اق یو نعمت په شابه موږ کوم ته کی پاګه به چې بچی نه ګرځو او غټ غټ نعمتونه هغه مونږ یې کړی زم که صرف مونږ په دې کې سوچ وکړو چې الله مونږ ته اسلام نصیب کړی دی نو زموږ به هر څه یې شي صرف په دې کې سوچ وکړو او پاګه کې د الله پاک عقیده نصیب کړی دی د قران او حدیث بل نور څه غواړي الله نه د نعمت نه غټ د دې په مقابله کې د رسول د دنیا او ما فيها درکین سوق به قبول کی زموږ د دنیا او ما فيها سره څه د خپل عقیده د پاک دین او د اسلام الله مونږ ته نصیب کړی نو الله وجه انسان دغه طریقه د جدي بیا ګیله او شکوي به ډېرې کوي چې کله به سخت راشي اذا مسه الشر جزوعا کله چې ورسیږي دته تکلیف نو به صبر کوونکی و اذا مسه الخير منوعا او کله چې ورسیږي دته صفای د دنیا نو من کوونکی داغي عجیب حال چې مالدار شه الله به زما په لار کې نه لګي
دوه حالت د انسان ته وګور چې مصیبت پې راغی نو پریادونه کوي او چې الله ولا مال او نعمتونه ډېر ورکړو نو بیا څه کوي بیا نه لګوي سبحان الله دا ګورئ د تجربې خبره تاسو هم د تجربې چې څومره سړي سره مال ډېر دومره بخیلي ګورئ دا غریب سړی ډېر غني د چا سره چې مال نه که نه دی ډېر غني 15 به سره په جیب کې پراته ته به ورته زما دوی د 15 ورکړه نه دی به غریب سړی خو د 15 ورکړي او د مالدار نه مالدار دی به لږ پتی او ته ته یو 15 به قرض وکړ دی به یو لس مسلې به دې بیان کړي ته یا کوم چې د مخامخ غریب ولړي هغه ارمان چې ما سره وینه ما به دله زر یې ورکړ 1500 مخړې ورکړې چې دا غریب خپل مسلې حل کړي چې او چې به ته اوسو کې خط تاجر او مالدار سړی ولی الله وجره انسان دې دي چې کله ولزنه نعمتونه ورکوم نو دې به نعمتونه منه کینو زما په لار کې بیان نه لګي او د مؤمنانو شان رسول الله په یو حدیث کې ذکر کړی دی امام مسلم راوړی دی وی عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير رسول الله وی د مؤمن دا خبره ډیره عجیبه ده په هر کار کې خیر دی څنګه هر کار کې خیر دی ان اصابته سرا شکر کله چې بس نعمت راشي نشي جلوږي شکر وباسي د نعمت الله په لار کې لګي منکې نه فکان خیر الله دا د لپاره خیر شو د نعمت ورسې شو خیر شو وان اصابته ضراء او کچته به مصیبت راشي نو رسول الله وی صبر نبی د شکوي پر یادونه نه کوي بلکې صبر کوي فکان خیر الله نو په دې کې د لپاره خیر شو ټول دربو د ثواب دی ګوره په مصیبت کې ثواب وګټو او په نعمت کې ثواب وګټو پر راحت کې ثواب دی په سخت کې ثواب دی د مؤمن دا خبره د دې سي عجیبه خو الله چې بعض خلک ته مستثنا دي ټول دي نه دي الا المصلين مگر مسكون کی الذين هم في صلاتهم دائمون هغه کسان دي چې دوی په منځ خپل باندې همیشواله کوونکي دي الله دوی دغه جهنم نه بچتي دا کوم چې سرمنې سوځي ناول صفت یې ذکر کو منځ کوونکي یو سړی به خوشاله شي موږ خو مونږ کوو الحمدلله په ورځ کې دوه خو کوو که نه دا بعض وي د پلاني نه ښیم په هفته کې څلور خو کوو که نه پلاني بلکل نه کوي الله وایي نه الذین هم علی صلاتهم دائمون همیشوالی کوي یعنی یو مونځ ته هم نه پاتې کېږي الا دا چې اوس عذر جدا خبره ده خو نور د ده نه مونځ نه پاتې کېږي منزل جومات ته راځي نو دی به ته په صفونو کې یینې همیشه نو ده د جومات کوتره ورجل قلبه معلق بالمساجد ایو هغه انسان دی رسول الله د عرش په سوري کې بولر چې زړه په جمعتونو پورې تړلی شوی څنګه دغه د ماسخوته موږ ختم شو ګر نه دی غریب بیا څه سوچي چې د سحر د بنګ بکله وي چې بیا د جمعت تراشي ناسي د جمعت د چوکیداری دي چې د وګول دي چې دغه د ورشیر موږ جمعت بندو د دې ځل نه والله خبري وزي خزله سي جمعات کې پاتیش الله اکبر زړه به کوم ځای کې پری په جمعات کې نبی به خپل زړه په دې زر راځي بیا چې څنګه مؤذن الله اکبر دې په جمعات کې ناس د جمعات ترغلي د اقامت پر رامنډي نه وي کوم ټیم کې راغلی مؤذن چې بانک شروع کړي د توینې په جمعات کې دغه مؤمنان دي جل دغه جهنم نه بچ کی دویم په دوی کې څه صفت ته والذین فی اموالهم حق معلوم او کسان دي چې په مالونو د دوی کې برخه معلومه للسائل والمحروم د پاره د غختون کې او بے نصیبه مال نه ګوري سم ورکي زکات صدقه ورکي الله بلر کې معلوم لګي وسړی به خوشاله شي چې الحمدلله زه کومه منځ کوم مال بلوخي کې پروت دی خو زه کومه منځ کوم نه دا مال ولګي الله بلر کې نو منځ سره به معلوم لګي بیا لوی للسائل والمحروم سائل خو معروف دی هغه کسان چې غختون کړي لکه تاسو یو سړی راځي ته وایي غریبي ماته دا مدوس غختون کې بعض کسان دي چې دي عزت وسره ډیر خیالي نو دوی له چانه سنه غواړي نو دا مؤمنان دومره اوچت خلک دي چې دغه سړی له ورکړي چې سنه غواړي د حالاتونو اندازه ولګي چې سړی سره غریب دی او موږ خو دې ته په انتظار یو چې چارته لاس دي سینې نه ولګنه چې مال راک نو دا پر موږ یو سړی براشي موږ سره وکینی لکه تاسو یو سړی په مجلس کې کېناست ټلیفون نو ډېر راځي دې ټلیفون نو راځي غریب طبيعت خراب شي د مخ رنګي زړ شي ته د بوزو ګورو ولې شي له په سیر قرضې ډېری شي او دغه ټلیفون نه دی او دغه دی زه ځان ته تنګ کړم اوس مؤمن څه کوي یره دا سړی غریب دی
لاړ شي پیسې راوایي دله ورکړي صحیح دا قرضو کې ورکړه نو دې ته هغه په انتظار نه چې دا سړی به زمانه څه غواړي بلکې د حالاتو اندازه ولګوله چې دا سړی څه دی د محتاج د ضرورت ته ورته د مؤمنانو اوچت صفت الله دې به ممکن پیدا کړي والذین یصدقون بیوم الدین او هغه کسان چې تصدیق کوي د ورځې د جزا آخرت مني والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او هغه کسان چې دوی د عذاب در خپل نه ډېر یریدونکي دي عذاب نه یریږي د مؤمنانو صفت ان عذاب ربهم غیر مأمون یقینا عذاب در د دوی نه دی امن کړی شوی د هغې نه دی امن کړی شوی د خو دې ترجمه ده مطلب دا دی د الله د عذاب نه په امن کې کېدل نه دي پکار یعنې زه ښه سړی ماته نه رارسي نه یېرېږم د الله د عذاب نه والذین هم لفروجهم حافظون او هغه کسان چې دوی د عورتونو خپلو حفاظت کوي عورت په حرام ځای کې نه استعماله الا على ازواجهم مگر په بیبیانو خپلو باندې او ما ملکت ایمانهم یا هغه چې مالکي خیلاسونه د دوی مالکی خیلاسونه د دوی دې مطلب چې کوم وینځي ورسره وي دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده تفصیل سره موږ په دې باندې خبره کړې ده چې الا على ازواجهم ما ملکت ایمانهم دې موږ تفصیل کړو خو دلته الله دوه لارې ښیي چې بعضې کې عورت استعمالي اولنۍ کومه لاره ده د بیبي سره دویمه وینځي سره فإنهم غیر ملومین یقینا دوی نه دي ملامت کړی شوي یعنې ملامت نه دي دوی په دې کار باندې اجازت وله چا ورکړی دی الله وله ورکړی یو سړی خپلې ښځې نه شهوت پوره کوي الله وله اجازت ورکړی یو سړی د وینځي نه شهوت پوره کوي الله وله اجازت ورکړی فمن ابتغى وراء ذلك بچا چې طلب کو بغیر د دینه دې کې اشاره څه ده د دوه لارو بغیر د ښځې نه او بغیر د وینځې نه یو سړی راغی بله لار لټوي درېیمه فاولئک هم العادون نو دغه کسان هم دوی د حد نه تېرېدونکي دي دا ګنهګار دي الله اکبر دا قرآن یو جامع کتاب دی هر خبره پکې نه پرته لکه اوس الله دا ونه وي چې دا کار حرام دی دا حرام دی دا حرام دی دا حرام دی دا حرام خبره ډېره اوږدې ده که نه خو څه وي ښځه ده وینځه ده نو درېیمه لار بله نشته خبره ختمه شوه نو اوس په دې کې دې مسلې جواب هم راغی چې دا بعض کسان والعیاذ بالله په خپل لاس باندې خپل شهوت په خپله پوره کوي دا مني په خپل لاس وباسي نو دا کومه لار ده په دې دوو کې په دې جایزو کې وایي خو نشته دا خو درېیمه لار ده نو چې درېیمه لار ده نو د حد نه تېرېدونکی ده نو دی حرام کار کوي والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون او هغه کسان چې دوی د امانتونو خپلو د لوزونو خپلو لحاظ ساتونکي دي امانت چې ورسره کېږي به خیانت نه کوي لوز چې د سره وکړي هغه به پوره کوي والذین هم بشهاداتهم قائمون او هغه کسان چې دوی په ګوایانو خپلو کلک ولاړي په ګوایي باندې څه ولاړي کلک ولاړي دې دنه ډېرې خبرې راغلي یو پکې دا راغله چې مؤمن هغه مؤمن دی چې کله ورته د یوې خبرې پته ولګي چې دلته ګوایي ته ضرورت ته نو بیا ګوایي ورکوي دویم په ګوایي ورکولو کې دروغ نه وایي دریم په ګوایي ورکولو کې د چا نه یېرېږي نه څلورم په ګوایي ورکولو کې د چا لحاظ نه کوي راشي زمونږ علاقو ته ملکونو ته مونږ ټول دغه ملک او علاقې یو بل ښه پېژنو د دې ځمکو لپاره څومره دروغ ګواینې ورکوي ورکوي که نه ورکوي ولې یاره ولې دروغ ګوایي ورکوي زمونږ نصیبي دی سبا له بیا سترګې لګي الله اکبر نو د دې نصیبي سره به دې سبا سترګې لګي او هغه ورځ یوم یقوم الناس لرب العالمین یو ورځ به الله ته ودرېږو که نه دې سوچ پکار اوس ته ګوایي ورکړې په حقه د نسبي خلاف ته وګوزه او ستا د قوم نه دی خو د هغه خلاف ګوایي دې ورکړه چا دنه تپوس وکړو لکه ولې دې ورکړه یاره وایي سبا الله ته ودرېدی په دواړو کې څومره فرق دی هغه څه وایي وایي سبا له به سره سترګې لګي د انسانانو سره او دې څه وایي وایي سبا له به چا ته مخامخ کېږم الله سبحانه وتعالی د ده څومره اوچت سوچ دی
دا بعض کسان گوی پټی دا پلانې دی پلانی وجلې دی ستا په مخ کې وجلې دی که نه دی وجلې صحیح د زما په مخ کې وجلې خو لکه دی چې دا زورور خلک دي اوس غلی شي سبا له به چا ته نقصان ورسوي ما ته به راورسوي هغه غریب سړي هغه حق پاتې شي نو هغه قاتلانو ته د هغوی هغه سزا د دې کس داسې میلاو نه شي چې دی ګویي څه کي هغه پټه کړي په دې موږ ته ډېر زیات واقعیت معلوم دي هم د دې خپل ملک خبره کوم خپل علاقې خبره کوم دا خبره زما صحیح ده که نه چې د یېرې نه ګویانې پټوي خلک دنیا خلک یې پټوي ګویي به نه پټوي د یېرې نه حق ووایه مخې ته به ګورو چې څه کېده خو چې د الله په مخ کې مجرم نه شي دا د مؤمن صفت والذین هم علی صلاتهم یحافظون او هغه کسان چې دوی په مانځه خپل باندې ساتنه کوونکي دي بیا د مانځه به اسرار دلیل دی چې دا مونځ ډېر غټ عبادت نو په اول کې وایي همیشه کوي اوس وایي ساتنې کوي ساتنې څه مطلب دی یعنی ارکان واجبات سنت دا ټول په صحیح طریقه باندې ادا کوي دغه ټونګې نه لګوي چې سر رکوع راتلی نه بیا راپاسي له راپاسېدلی نه بیا سجدې له سجدې له تلی بیا راپاسي دا په مانځه پورې ټوبې نه وي الله وایي چې د مؤمنانو دغه مونځونه نه دي د هغوی د خپل مونځ ډېر خیال ساتي اولئک فی جنات مکرمون دا کسان به په جنتونو کې عزتمني دی جزا ده دا کسان به په جنتونو کې څه عزتمني الله به هلته په جنتونو کې عزت ورکوي په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دې خلکو دغه صفات ذکر کړي په سورة المؤمنون کې نبي الله په آخره کې د هغې نه بعد وایي اولئک هم الوارثون یقینا دغه خلک وارثان دي څه چې وارثان دي څه به ورته میلاویږي په میراث کې الذین یرثون الفردوس په میراث کې ورته څه میلاویږي جنت الفردوس به ورته میلاویږي بیا دغې نه بعد الله د کافرانو یو حال نقل کوي فما للذین کفروا قبلک مهطعین نو څه وجه د هغه کسانو لره چې ستا طرف ته رامنډې وایي عن الیمین وعن الشمال عزین د ښی طرف او د ګس طرف نه ډلې ډلې دي د کافرانو په رسول پسې راتلو ډلې ډلې د ښی طرف نه او د ګس نه یو سړی چې د اوچت خلکو دین زده کوو د دین زده کولو لپاره به راتلو مذاق دپاره تنګولو لپاره الله ګوري دا خلک ډېرې ډېرې راځي عزین ډېرې ډېرې به ناستو دې کې فایده علما ذکر کوي زه به ورته اشاره وکړم ټیم را سره نشته خو اشاره علما وایي چې کله دیني مجلس کې کښېني که نه نو ډلې ډلې به نه کښېنئ رسول صلی یو پیر راووتو او د صحابه ناستو څنګه ډلې ډلې ناستو رسول صلی ورته ویل ولې ډلې ډلې ناستئ تاسو ولې ډلې ډلې ناست یئ چې کله داسې دیني مجلس کې کښېنئ نو صفونو په شکل کې به کښېنئ راغونډ به ټول کښېنئ ځکه چې ډلې ډلې ناست وي نو دی مذاق کوي په هغه سړي پورې څوک چې خبرې کوي داسې ده که نه ده لکه بعض ټایم کې سړی په مجلس کې خبرې کوي بیټک کې ناستي میلمانه ډېري نه ده خپله خبره شروع کوي ټول غلي دا دوه لګې دي ورسره غوږ خبره کوي ځان له ډله جوړه کړي نه ده بېعزتي دی دغه کس نه کوم چې خبرې کوي نو د کافران به داسې ډلې ډلې ناستي یو دې خوا ډله ده یوه خوا ډله ده بله خوا ډله ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دعوت ورکوو دوی به خپل ګپ شپ لګو خبرې به یې کول ایطمع کل امرئ منهم ان يدخل جنة نعیم آیا تمه لري هر یو تن د دوی نه چې داخل بشي جنت ته نعمتونو ته داسې ظالمانو دا خبره به وکړه چې کله به رسول صلی دعوت ورکړو چې آخرت ته عذابونه دي او جنت به میلاویږي نیکانو خلکو ته دوی به وایي صحیح ده چې جنت پکې شته موږ به ورته بیا ځو بیا خو صحیح ده او داسې به وخندل وایي چې دا غریبانان د غریبانو صحابو ته به اشاره وکړي چې دا غریبانان او خوار خلک جنت ته تللی شي نو موږ به ولې نه ځو زموږ خو اوچت نسب دی الله وایي دوی دا تمه لري نو الله څه وایي کله هېڅ چېرې داسې نه ده خبره دا خو نه ده چې څوک تمه لري دی به جنت ته ځي د هغې لپاره عمل پکار دی انا خلقناهم مما یعلمون یقینا موږ پیدا کړي دي دوی د هغه څه نه چې دوی پېژني الله وایي دوی د خپل ځان ښه معلوم دی چې دوی ما د منۍ د قطرې نه پیدا کړي او دوی ته به خپله هم پته ده چې زموږ په لاس کې نه پیدا شته او نه نقصان شته الله وایي دوی ته به خپله پته خو داسې بس یو تکبر دی موږ به جنت ته ځو دوی ته به خپله هم پته چې زموږ سره طاقت نشي جنت ته راتلو فلا اقسم برب المشارق والمغارب نو داسې نه ده یعنی خبره داسې نه ده څنګه چې دوی کوي
اقسم برب المشارق والمغارب قسم کوم پر رب د مشرقونو او پر رب د مغربونو. کتاب ستیری دي کې ما تفصیل ذکر کړو چې په یو ځکه الله سبحانه وتعالی رب المشرقین و رب المغربین ویل، دو مشرق او دو مغرب دي چې کوی د مشرقونو ډیر مشرقونه ډیر مغربونه. موږ وی چې نور راخیږي په کوم طرف په مشرق، خدا مشرق یو غټ طرف ته کړه. په دې مشرق کې به د نور راختو جدا جدا ځای نه، کله یو ورځ دلته راوخته بل ورځ دلته راخي، بل ورځ په دې ځای کې راخي. د مشرق طرف د مشرق ته، خو په دې مشرق کې د ځای بدلی نه، ځای بدلیدو په اعتبار سره د ډیر شی مشرقونه شو. او دغه شم مغرب د نور ډوبي په مغرب کې ډوبي، خو بلته په مغرب کې به زین سړي هغه بدلی. ان لقادرون خامخامنګ قادریو على ان نبدل خيرا منهم، پدې چې بدل کړه ولو غره د دوینا. الله هم پدې قادر. د قیامت ورځ به دوی را پاسه او د بدلونه به د دې حالات نه مخې په دې کم کې دوی دي. وما نحن بمسبوقين او نيو منغا جزايا كمزوري فذرهم يخوضوا ويلعبوا. بس پیغمبر پرید دوی لرا چې پالتو خبرې کوي او لوبي کوي. پیغمبر وي په دې لوب او پالتو خبرو کې څه کوي پرید. مؤمن رواني چرته د جنت بلار باندې هغه چاته بګی شاته نه ګوري. ځکه موږ ته د نصیحت کوو چې ګوره شاته هر چاته مګوره، سفر به دې څه شي اب اشي بې ځای به ودرېږي نو سفر به دې خراب شي. مؤمن د جنت په لار وتی دی. بس الله دې موږ ته جنت نصیب کړي. د جنت په لار وتی دی نو بس پرېږده. که څوک بکواس کوي پالتو خبرې کوي په تبزي کنځلې کوي بدرې دوی پرېږده، په خپلو خبرو کې او کنځلو کې او بکواساتو کې پرېږده او ته دینداري راټینګه کړه. خد كم وقت بوري بريده حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، تردي چې ملاو بشي دا غورځي سره چې دوی سره واده شوي ده. بس بیا به پته ولګي قیامت بورز يوم يخرجون من الأجداث سراعا، پاغورز چې راوځي به دوی د قبرونو نه منډې وهونکي به یې كأنهم إلى نصب يوفضون، گویا کې دوی بوتانو ته منډې وهي. الله اکبر. د الله خبرې اسی سړی به سوچ کې لاړ شي څومره خوږې خبرې الله کې وي. دوی چې کله قیامت پر ورځ راپاسي د قبرونو ارض محشر ته به دې منډې وي لکه دنیا کې چې دوی بچا به منډې وهي ابوتانو بس. دا شمه تیز روان ټول انسانان رب العالمین طرف ته رواني. خاشعة ابصارهم، ذلیل به سترګې د دوی ترهقهم ذله، لپاسه به دوی باندې براغلی ذلت. سترګې به ذلیل بلکې په ذلت کې به ډوب پراته. الله وایي ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، دا غورز دا چې دوی سره وعده کېده په دنیا کې. الله دا غورز دا اوس دوی مخامخ شو په دوی سره حساب کې. حدیث چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو. الله سبحانه وتعالی دې موږ باندې آخرت ته سختي اساني کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ په جنتیانو کې شمار کړي.